سپینې پاڼې د لنډو کیسو مجموعه. لیکواله پروین فیضزاده ملال. لوستونکي مرسل احمدزی. تصویر فکر کوم چې خوب وینم، یو ستومانه او بیرندوکی خوب. بدن می ټول اغزی دی او خیالونه می ترهجن دي. ډیر کوشش کوم چې د دې خوبه پاڅم، خو نه، لکه چې خوب می ډیر دروند دی او بیا فکر کوم چې بیده نه یم او دا هر څه په ویښه وینم. بدن می ټول درد کوي او د خولې خوند می بد دی. غږ می د ډیرو فریادونو څخه دریدلی دی او په پښو کې می توان نشته. همدا څو شیبې د مخه زما خوږ ملګری را څخه بیل شو. خپله نه یو سره بیل شوي، سره بیل یې کړو. بس یو څوک راغلی او هغه یې زما د څنګ نه په زوره بوتلی. د هغه چیغې مې اوس هم په غوږونو کې انګازې کوي او ما ځوروي. دلته شپه او ورځ دغه حال وي. شپه او ورځ ورونه، خویندې، مور او پلار سره بیلیږي، بیا یو د بله نه سره خبریږي چې څه شوه. زما څخه هم د نورو په شان هر څه بیل شوي وو. بس دغه یو ملګری را پاته وو، ډیر خوږ ملګری. د ماشومتوب د دورې څخه بیا تر اوسه زما ملګری وو، خو چا ظالم دا څو شیبې د مخه را څخه بیل کړ. اوس نو پر ډیرو نورو مصیبتونو سربیره یوازې هم شوم، بیخي یوازې، تک تنها. نه پوهیږم خوب وینم که ویښ یم. حواس مې د لاسه ورکړي، که هوښیار یم. په هیڅ نه پوهیږم چې دلته څه شوي او څه کیږي. په خپلو سترګو هم بې باوره یم. پرون څه و، نن څه کیږي. ښه شو دا د پرون خبره را په یاد شوه. پرون موږ دغه بڼ چې نن لوی ځنګل ځنې جوړ شوی په خپلو لاسو آباد کړئ. په خپلو وینو مو دغه هر څه اوبه کړه او په خپلو خولو مو دغه مځکې خړوبې کړې. هو، موږ په ډیر زیار دغه بڼ آباد کړئ. دا ځکه چې د پرون وړاندې بل حالت وو. هغه داسې چې تودوخه راغلې وه، وچکالي نه وه، چې توره بلا راغلې وه. توره بلا وه، هره ورځ به یې ځوانان او زاړه، ښځې او واړه د مرګ په لاسونو مروړل. بس په سرونو لو ګډ وو. تودوخه دومره زیاته وه چې هر څه یې خوړل او هر څه یې د ځانه سره وړل. د استسقا لمونځونه وشوه. د ورغوو کچکولونه د اسمان په طرف ونیول شوه. زارۍ او فریادونه وشوه، خو لکه اسمان چې هم خپه شوی وي او د هیچا زاریو ته غوږ نه ږدي. په یوه کال کې په سوونه نه، چې په زرګونو جنازې هدیرې ته ولاړې. اوس نو هدیرو هم ژړل. چې سهار به شو نو هدیرې به داسې په ژړا سر شوې چې تر ماښامه به یې فریادونه او سلګۍ وهلې. هیڅوک نه پوهېدل چې څه وکړي او د چا څخه مرسته وغواړي. یوازې په دې مصیبت موږ اخته شوي وو. زموږ ګاونډیان د دې مصیبت څخه خبر هم نه وو. عجیبه وه، یوازې موږ نه وږي وو، نه ماړه، نه لڅ وو، نه پټ، نه ستړي وو، نه هوسا. موږ په هیڅ نه پوهېدلو. بس ژړل مو او دعاوې مو کولې چې که دا مصیبت را څخه لیرې شي. او بیا هغه ورځ هم راغله چې موږ لومړی د ډبرې په شان سخته مځکه وکیندله، په سوونو ژور څاهان مو جوړ کړل او بیا مو د یوه لوی دښت په مسافت ډول ډول نیالګي، چمنونه او ګلونه کښېنول، د یو لوی او پراخ بڼ په شکل. په لږه موده کې بڼ را لوی شو. خیراتونه مو وکړه او جشنونه مو ونیول. خوشحالۍ مو وکړې او اتڼونه.
چې یو ناڅاپه هر څه بل ډول شوه. هیڅوک خبر نه دي چې څنګه داسې وشول. هر څه په توره شپه که په سپینه ورځ وشوه. په ناڅاپي ډول زموږ بڼ په ځنګل تبدیل شو. ونې د حده زیاتې غټې او زورورې شوې چې په رڼا ورځ سړی ترې ډاریږي. او ډیره بده ده چې اوس ونې وهل کوي چې لږ ورنږدې شو نو لاسونه پیدا کړي. اوږده اوږده او درانه لاسونه په حرکت راشي او موږ ووهي. داسې مو ووهي چې بیا د ځمکې څخه د راپورته کېدو توان د لاسه ورکړو. او که په وښو پل ږدو نو تیره تیره اغزي شي او تر پښو مو پورې ورې ووځي. که کوم ګل ته لاس وروړو نو پاڼې یې چړې چړې شي او ګوتې مو غوټې غوټې راپرې کړي. او د بدو نه بده بدمرغي لا دا چې یو ځای مو نه سره پرېږدي. بس چې دوه تنه سره یو ځای شو یو څوک راشي او موږ داسې سره بیل کړي چې بیا یو بل پیدا کولی نه شو. یو په بل دونه بې باوره شوي یو چې یو د بل د سیورو څخه بیریږو. سیوری څه چې یو د بل د مړو څخه بیریږو. که ووایم چې موږ مړه یو نو هم په ځای خبره ده، ځکه چې نه په خوړلو پوهیږو او نه په اغوستلو، نه په څښلو او نه په خوب. چې مړه نه یو نو څه یو؟ کله چې سره یو ځای شو نو دونه سره نږدې شو چې یو د بل د ګریوانه سر راوباسو او بیا نه پوهیږم چې څنګه بیل شو. مړه شو، جنازې شو، هدیرې شو. عجبه ده، خپلې جنازې په خپلو وږو یوسو. قبرونه هم په خپله ځان ته وکینو او خپله ښخ شو. او بیا بیرته د ورځې څو ځله مړه کیږو او څو ځله ژوندي، څو ځله مړه او څو ځله ژوندي. تر ځنګل وتلی هم نشو. ډیر لوی دی، هر پلو چې ځو نو ځنګل دی. موږ خپله جوړ کړئ. په خپلو لاسو مو دا ونې، ګلونه او چمنونه کښېنول. او دا دی اوس موږ خپله پکښې بندیان یو. په دې ځنګل کې مرغان هم نشته. خدای جل جلاله خبر چې چیرې به تللي وي. او حیوانان هم هیڅوک نشته، بس یوازې موږ پکښې اوسو. هغه هم بیل بیل. دوه په یوه زړه نه یو. د هر چا لار جدا ده. چې یو مړ هم شي نو بل نه ورته ګوري. موږ د خپل فطرته دغسې نه یو. موږ یې دغسې کړي یو. موږ که چیرې یو بل ته د مرستې لاس اوږد کړو نو زموږ لاس بیا پرې شوی وي. نه مو سره پرېږدي چې دا به د چا لاس وي، چې دا به څوک وي. په دې ځنګل کې څوک شته چې موږ سره یو ځای کړي؟ څوک شته چې موږ راویښ کړي؟ تنده سیلۍ نارې وهي، توپان راځي. د سیند اوبه هم د زمریو په شان غړمبېږي. ماته اوس څرګنده شوه لکه د ځنګل یوې خواته چې سیند هم وي. تاسو نه اورئ؟ هیڅوک نه اوري؟ توپان راځي، توپان! هغه دی، تیزه سیلۍ نارې وهي. خدایه څه وکړم؟ ټول بیده دي. دا څنګه خوب دی؟ لکه ټول چې مړه وي. راویښ سئ، د خدای جل جلاله د پاره راویښ سئ، که نه نو ورکیږو، تر دې هم تباه کیږو. راویښ سئ چې د سیند مخ په بله خوا واړوو. موږ قوت یو، موږ هر څه کولی شو، موږ هر څه لرو. لاسونه، پښې، سترګې، عقل او هر څه. راویښ سئ، سره یو شئ. هغه دی، تیزه سیلۍ نارې وهي. راویښ سئ، د نیکونو په نوم، د بیبیانو د پوړنو په نوم، د تیرو برمونو په نوم. راویښ سئ، سره یو شئ.